د آزادۍ جبهه د کابل هوایي ډګر په نظامي برخه مو برید کړی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ، د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. د طالبانو مخالفه وسلوال ډله د آزادۍ جبهه وایي 13 شپې د کابل هوایي ډګر په نظامي برخه راکټي بریدونه کړي دي. یاده جبهه زیاتوي چې پر کابل هوایي ډګر یې لومړی راکټي برید کړی او وروسته یې جنګیالیو په سیمه کې عملیات کړي چې په وینا یې طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د آزادۍ جبهه په خپره شوې اعلامیه کې زیاتوي چې طالبانو له تیرو 2 ورځو راهیسې د هوایي ډګر په شاوخوا کې شدید امنیتي تدابیر نیولي وو. خو د دوی برید ثابته کړه چې له امنیتي پلوه ضعفونه لري. طالبانو په دې اړه رسمي غبرګون نه ده ښوولی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.